أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه او نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ملګری سرتاج حیران. غواړم چې یو غزل در سره شریک کړم. الله دې وکړي چې ستاسو په سماعتو باندې ښه ولګي. مطلب څه په دې ډول ده چې تر اوسه سلامت دی لا زما سر، چې تر اوسه سلامت دی لا زما سر. مور به هر وخت وه ماته په دعا سر، او آفرین شه په خاطر د خپلې خاورې، آفرین شه په خاطر د خپلې خاورې. د دښمن په مخ کې ټیټ نه کړلو تا سر، او که د زړه په مینه راکړو د زړه سره، که د زړه په مینه راکړو د زړه سره. زه به هم درنه قربان کړم اشنا سر، او د هجران تورې تیارې به شي روښانه، د هجران تورې تیارې به شي روښانه. یوه ورځ به راښکاره شي د سبا سر، او د ځوانۍ عمر دې ښه په حیا تیر کړو، د ځوانۍ عمر دې ښه په حیا تیر کړو. په پیرۍ کې د خدای مکړه په خطا سر، او شعر دی چې ماته قدر د انسان د سر معلوم دی، ماته قدر د انسان د سر معلوم دی. مقدم ګڼم ځکه د هر چا سر، او مقتده چې کامیابي به ولې نه مومي حیرانه، کامیابي به ولې نه مومي حیرانه. چې ټیټ کړی وي چا خدای ته په رښتیا سر، چې ټیټ کړی وي چا خدای ته په رښتیا سر. ملګرو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. الله مو ښاد باد او خوشحاله ساته. ډېره مننه. والسلام.